ټول مسافر دی خدای آباد کی، ټول مسافر دی خدای آباد کی. زه نادیا ګل به ورته تل دعا کوم. السلام علیکم ګران مینوالو، زما د طرف هم دا غټ اختر په ایډوانس کې مبارک شه. موږ یو ځل بیا در روان یو دوبۍ ته. زموږ په دوبۍ کې شو ده دا ډمان صرف موږ مسافر ورته په کم وخت کې رایاد شي. زه مسافر نه یم، زه خیر خپل وطن یم، شکر الحمدلله. کم مسافر دي دا مسافر ورته د اختر ورځو کې رایاد شي چې هغه یو 2 ورځې چوټیانې هغې ته میلاو شي. د اختر په ورځو کې لاړ شي مسافر ورته رایاد شي. مسافر داسې مسافر هغسې په سخته چې کله به مسافر راشي بیا خو دی نه وي. او د تېر شوي یو شو کې دغه ویډیو وایرل شوی چې اول نسلو خار ورکړو. موږ د دې دپاره تللي وو، موږ خویندې مور پلار وروڼه خویندې ټول پرېښي. موږ د دې دپاره پرېښتي چې موږ لاړ شو هلته موږ ډمانو پسې وګرځو، په ډمانو باندې پیسې وشي. پروفیشنل څوک ولې نه ځي، د خپل وطن نه لرې موږ د خپل وطن نه بار مسافري کوو. موږ د دې دپاره د ډمان دپاره کوو چې موږ له اختر کې راشي او موږ سره لږې ډېرې پیسې موږ په دې وشیندو. نن سبا په دوبۍ کې مو ګراني دومره ډېره شوې ده که نه، د 1500 نه چې کمه تنخواه یې سویم چې په دوبۍ کې ژوند وکړي. او بیا به هر حال حالات ډېر خراب دي په دوبۍ کې. او بهر حال چې دی لاړ شي نور هم حالات خراب شي د پښتنو. او چې کله په ایرپورټ باندې پښتون شي او پاسپورټ ورسره وویني چې پاکستانی دی، د هغه عزت کم شي. او چې بیا کله پاسپورټ وویني چې دا پښتون دی، د هغه عزت 0% ته راشي. ولې؟ دا موږ د خپل د وجې دا عزت را کم کړی دی په بهر ملکونو کې. ته انډین ته وګوره، انډین به په غټ بزنس په غټ سطح باندې وایي. دا نه زه دا نه وایم چې پښتانه هم شته پکې ډېر، پښتانه ډېر کم دي. ته وګوره وړوکی شان دکان به د انډین ځان له خپل بزنس سټارټ کړي. او زموږ د پښتنو سوچ زه لاړ شم نو به ډرایور شم، زه لایسنس واخلم، دغه سوچ په دغه دی، دا سوچ هر څه ختم. لایسنس والي ډرایور شي ټول عمر په ډرایورۍ کې تېر شي. دا خو نه ده چې لاړ شي ځان له خپل مخکې سوچ کې بزنس سټارټ کړي، ځان نه بس جوړی. ټول عمر خو سړی مسافري نه شي کولی. خو بس افسوس پښتنو زما دا یو میسج دی ورکوټ شان میسج دی تاسو ته، هغه به تاسو له پیغام درکړي چې راځئ شو له راشئ ډمان یا هغسې داسې پلان کې وډینګرئ. او موږ به درته دا یو پیغام وي چې مزې پښتنو که 150 ریال 200 ریال ټیکټ په وزویم چې وي نن سبا، نو هغه که تاسو سره سیوای نه یتیم لی راولېږئ، غریب لی راولېږئ، خپل کور ته راولئ، مور پلار لی وروڼو خویندو لی راولېږئ، په سیوایي د سره نو یتیم لی ولېږئ، غریبانانو لېږئ. او دې ډمانو له مزې پښتنو. او زما دا ورکوټ شان میسج دی. یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ځان سره نورو ملګرو سره شیر کړئ چې خبر شي او چې دې ډمانو لاړ نه شي. ډېره مننه. د بلې ویډیو پورې انتظار کوئ.